د نارینه او ښځینه د انزال ترمنځ توپیر څه دی؟ څنګه کولی شو چې خپل ځان د ښځو سره یو ځای انزال کړو او برابر کړو؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. د نارینه او ښځینه د انزال ترمنځ توپیر څه دی؟ دا یو حقیقت دی چې د نارینه‌و څخه د ښځینه‌و انزال اوږد وي او ډېر وخت نیسي. د نارینه انزال 10 څخه تر 3 ثانیو پورې وي، حال دا چې د میرمنو د انزال اوسط وخت 20 ثانیې دی. دلته بیا یو بل توپیر دا دی چې ښځینه‌و په هره جنسي اړیکه کې انزال ته نه رسېږي. ښځینه د ژوند په ټولو انزالونو کې، یعنې په ټولو اړیکو کې په 90% کې یو انزال تجربه کوي، حال دا چې نارینه په هره جنسي اړیکه کې انزال ته رسېږي. د کوروالي وروسته په ښځینه‌و کې تر نارینه ډېر پرولاکتین هورمون افراز کېږي. له همدې کبله د کوروالي وروسته ښځینه‌و ته فوراً خوب ورځي، حال دا چې ډېر نارینه د کوروالي وروسته کار ته اماده کېږي، یعنې ښه اماده کېږي تر څو خپل کوروالی وکړي. که غواړئ چې تاسو زبردسته او ښه کوروالی ولرئ او ښه دوامداره کوروالی ولرئ، په لومړي ځل سره هر انسان ډېر ژر انزال کېږي. که چېرته غواړئ چې د هورمون څخه مو ژوندۍ بڼه ووځي او تاسو قوي ځان احساس کړئ، کولی شئ دغه یو کار تجربه کړئ. هغه دا چې تاسو که چېرته یو ځل کوروالی له میرمنې سره وکړ، نو سمدستي کولی شئ دویم کوروالی ته ادامه ورکړئ، ځکه کولی شئ هغه ټیم کې تاسو د میرمن هم انزال کړئ او تاسو هم د انزال دوره اوږده کړئ. یعنې په لومړي ځل سره انسان نشي کولی تر څو میرمن انزال کړي، خو په دویم ځل سره ښه په ډاډه او په زړورتیا سره کولی شي چې میرمن انزال او خلاصه کړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.